سلامونه دوستانو. په جرمني کې د کورونا بحران اړوند ځینې خبرونه وغوښتل مې دا له تاسو سره شریک کړم. لومړی خبر دا دی چې د آیسلنډ بهوډ اکثر ادارې تړل شوي دي، خو ځینې یې لا هم آنلاین خدمتونه وړاندې کوي. که څوک اړتیا لري چې له دوی سره اړیکه ونیسي، فرضاً د استوګنې د اجازې وخت ختم شوی وي یا ویزه ختمه شوې وي، کولی شي په ګوګل کې د خپلې سیمې اړوند د آیسلنډ بهوډ ادارې ویب سایټ پیدا کړي، له دوی سره د برېښنالیک یا ټلیفون له لارې اړیکه ونیسي، خپل سندونه ورته ولیږي او کولی شي پروسه یې پر مخ ولاړه شي. دوهم خبر دا دی چې د جرمني سفارتونه په ځینو هیوادونو کې تړل شوي دي، د ترڅنګ پروازونه هم نشته، مثلا ډیلي اسلام آباد ته. نو هغه کسان چې د کورنۍ غړي راوستل غوښتل، دغو کارونه هم ځنډیږي او ممکن ویزې ورنه کړل شي او دا پروسه به هم د کورونا د بحران تر پایه ولاړه وي. دریم خبر دا دی چې د افغانستان په ګډون ځینو نورو هیوادونو ته د ډیپورټ کېدل، د مهاجرو ډیپورټ کېدل ځنډېدلي دي. هغه کسان چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او یا د ډیپورټ په لیست کې وو، له دې وروسته نه ډیپورټ کېږي، خو ممکن د کورونا بحران د پای ته رسېدو سره سم دا پروسه بیا پیل شي. دې ته ورته نور خبرونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. په راتلونکو ورځو کې به تازه خبرونو سره یو ځای بیا ستاسو په خدمت کې وو. خوښ، روغ او خوشحاله اوسئ.